बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मा ग्रान ख़्वागा मलगरो दोस्तानो चरते चोई खाद और आबाद ओसई और द रोजे बख्तौर मैश तास्ता डेरा डेरा मुबारक शी अल्लाह देव की ची दगा मैश दगा बख्तौर मैश के अल्लाह तलम गो यो खो टुल गुनूना माफ़ कियो और सरवर सरा का मुश्किलात ती मुश्किलात हलशी और तास हम दुआ गानी कोई मुंग हम को और अल्लाह देव की चुंगा दी रोजे चिकम अहमियत ते या द कम दी फजीलत ते चांगना फ़ायदा उचता को और अल्लाह ताला दुम टोलो ता इबादत तौफीक राकड़ी नन मुहिम खबर के यो खो अफगानिस्तान पाकिस्तान मामला ये खो दो तरफ था और खबर और तरो तरफ था अंडरग्राउंड चिकम खबरें वे आगा कामयाबी तरफ था रावन शिवी पदी आड़ा बरी हम दी चे दरे फौजियान दे पाकिस्तान चिकम निवली शिव तेर जड़पुनु के अफगानिस्तान सरा आगा खुशी करल शवल पाकिस्तान तौर पर शवल और बल यो वफद د سعودي هغه څه کوي او څه خبرې مخې ته راغلي دي او بیا پروژې میاشت کې چې کوم د ترخم چمن بارډر معامله ده چې ډېر زیات مشکلات رامخته کړي دي د دې څه فیصله کیږي ورسره سره پاکستان کې تاسو لیدل چې د عمران خان ایشو د سترګې ایشو د سترګې ناروغۍ له وجې ډېرې مسلې راوچتې کیو ډېر زیات حکومت یې په ټینشن کې اچولیو اخرکار پی ټی آی سلور پنځه ورځې درنا داسې درنا وه چې عجیبه شانتې وه یو کے پی هاوس طرف ته وه یو پارلیمنټ کې وه بل دغه کې وه خو دغه مخصوص ایریا بند کړي خو بل طرف ته عجیبه دا هم وه چې پی ټي آی په خپلو خلکو باندې ظلم وکړو او د درنۍ نتایج سره ووتل او اهم خبر پکې ګنډاپور به هم کو چې لاست ټایم کې انټري او ګنډاپور بیان لوجې او په پی ټي آی کې ګروپ بندي بالکل واضحه ښکاري او ګنډاپور د عمران خان په حق کې دی راخلی څه یا نه حق کې دا هم ډېر مهم انکشافات دي نو ویډیو اخره پرې وګورئ او سټارټ په اخلو وړومبی زه وایم چې دا پی ټي آی معاملې باندې چې نن چې کوم تاسو لیدل یو خو پکې دا مرنیر شو اختیار د پی ټي آی خپل فوج یعنی خپل فوج جوړول یعنی کوم اعلان شوی نن سهیل افریدي وزیر الله کړی دی چې دا تاسو ته چې دا سړي سټارټ په مدینه واخلو چې دا مین کې خدا نه هیر شو نن سهیل افریدي چې کله دا سپریم کورټ مخې ته میډیا وینا کول نو एकदम اعلان دا وکړو چې اوس په لکه دا نه ختمېږي او موږ چې کوم اچیومنټ و هغه مې وکړل او علاج عدالت مطمئن دی نو موږ مطمئن کیږو چې عدالت مطمئن دی عدالت ته کوم ریپورټونه راغلي دي خو اوس وایي چې یو فورس تیارومه او فورس اعلان وکړو او د خان رهایی فورس یعنی عمران خان رهایی فورس دغه فورس باقاعده توګه کډونه ورکیږي ممبرشپ کیږي او دا بدر سلو روزو کې ټول ډیزاین شوی دی د ټول ملک کې به ځوانان الکان جنکه دی فورس کې شاملېږي مختلف مکتبه فکر خلق او سرکاري کسان به هم یادي د کې هر نمونه طبقه ځوانان چې کم دي په دې کې به برخه اخلي او دا یو مکمل ډانچا به جوړیږي د فورس او دغه فورس په چې کم دی د عمران خان رهي پورې کار کوي بیا چې کله عمران خان رهاشي بیا هغه فیصله کوي چې دا فورس پرې څه کوي خو دغه فورس چې کم ځوانانو تیریږي دا به پر امنه یو سټریټ موومنټ کې یو کومه موږ روان کړی دا دغه کې به برخه اخلي پر امن طریقې سره به دغه خپل پروټیسټ خپل جدوجهد چې کم دی هغه لري اوس دغه یو عجیبه شانت صورتحال معلومیږي چې پی ټي آی کې کم ګروپ بندي ده او بل طرف ته د پی ټي آی خپل کسان کم مشکلات را پیدا کوي خان صاحب د پاره هغه هم دي او د خان رهایی کې خان په خپله باندې دا نه غواړي یعنی غواړي خو هغه غواړي چې زه عدالت په ذریعه باندې ریلیف ماته میلاو شي او ما باندې ډیل تهمت ونه لګي میوه شریف نه جوړېږم حالانکه که خان غواړي نن هغه بار ته لیږلی شي یعنی هغه لوجې پاکستان کې کم مشکلات د سیاسي عدم استحکام یا حکومت په څه پوهېږي نه بلکې ټول نظام درهم برهم دی سیسټم ډېر په طریقې سره روان دي نو دې وجې نه دغه صورتحال کې حکومت بس مجبوره دی یعنی اسټبلیشمنټ هم مجبوره دی اوس راغلو چې کله دا پی ټي آی درنو اعلان وکړو نو څه په پارلیمنټ کې بند شول څه لاجس کې او څه وزیر اعلی سره ټوله کابینه او هر څه کم دی هغه په کے پی هاوس کې او بل طرف ته چې کوم ورکرز وو هغو پېښور موټرویز لارې دغه بند کړې
چې خپل خلکو باندې مشکلات خیبر پختونخوا میں جوړ کړل چې خلکو لس ډیر زیات بد وګڼل ولې چې یو خو ترانسپورت سره وړه کم دي ته ورسېدل ولې پنجاب نه غنا سپلایرز بند شول خوراکي سیزونه بند شول روجه راغله هر څه مهنګي ته طرف ترال نو خلکو مې ډیر زیات عذاب نکا کړ شو اخر های کورټ فیصله هم هغه باندې پولیس سره لنجر راغله خلک نه کېدولې وزیر الله دلته ناستو ویل نه خو بهرحال اخر کار چې کدل تر ځان ختم شو نو اوس لارې هم کولاو شوې های کورټ کې خلکو درخواستونه هم ورکړي اوس دغې نه نتیجه خو تاسو ولیدله چې سره وته خو الریډي کوم علاج مې میله وه الټا دا ویل کېږي چې هغه علاج کې سستي یا نور چې کوم خبر راغلی هغه راغلی ورسره علي من ګنډپور لاست ورځو کې یو ورځ مخکې راتلل او دغه ختم کېدل او بیا ګنډپور محسن نقوي په حوالې سره تعریفونه چې هغه په عمران خان رای کې کوشونه کوي نو دې مطلب چې کوم کېدل هم هغه هم ویسار کړل او اوس خبرې ورپسې دا کېږي چې الامین ګنډپور باندې بلیم چې کم یا کمې وجې باندې عمران خان دا لرې کړی نو هغه ښکاره ده چې دا اسټبلیشمنټ کس دی اوس دغه خپل مینس کې تاسو ګورئ چې ډېر عجیبه سچویشن مو چې بل ورځ موږ پې ناست وو د کې شرف ضل مروت راغله الامین ګنډپور هم ناست وو وزیر الله هم ناست وو شرف ضل مروت راغله چې یو ټایم کې د پی ټي آی هیرو نو एकदम وزیر الله پاسېدو لاس یې مو سر نه کومېلا او دعا سلام یې نه وکړو سیده لاړ الامین ګنډپور لکشن دعا سلام وکړو خو افریدي بیخي ورسره هغه نه وکړو بل طرف ته ګروپ بندي کې عجیبه سچویشن جوړ کړی دی په دې صورتحال باندې د اوسه پورې ناکامۍ څخه دي خو بل طرف ته عمران خان ایشو کومه ده حکومت په اوس چل نه پوهېږي چې سره وګوسه اوس راځو د افغانستان طرف ته افغانستان خبر سره به پیله ما دا در کولو خو ما ټویټر ته هم خیال و چې زه پیله دا هم تاسو سره شریک کړم نو تاسو ته به نور هم دغه اشاره شي چې ضیب الله مجاهد باقاعده توګه څه ویلي دي په دې حوالې سره هغه نه به تاسو ته به نور خبرونه در کومه یو خو چې کوم هغه ټویټ کړی دی اردو کې کړی چې اردو به بیان کو امارت اسلامی افغانستان دنیا کی تمام ممالک کے ساتھ معیشت تعلقات فروغ رمضان ماہ مبارک احترام کے پیش نظر مطلب پیش نظر کې لکه ریلیف الله تعالی څنګه هدایت کړي دي نو موږ په ټول ملکونو سره باندې پیش کیږو او دا رحمتونو بخشش میاشت ده نو برادر ملک سره به خصوصي اړیکې چې کمی دي هغه ښې ساتو بیا ورکې ویلي دي چې ملک سعودي عرب په درخواست باندې مذاکرتي وفد میزباني په افغانستان کې چې کم دي مذاکرتي وفد دی نو هغې په حوالې سره پرون دغه خبره چې کوم شوې ده پرون رسېدلي دي او په دې لړ کې د سعودي عرب په درخواست باندې درې پاکستاني فوجیان چې کم دغه 12 اکتوبر 2025 کې چې کله د جړپونو نو هغه دوران کې دا په حراست کې اخیستل شوي نو هغه ریلیز کړل شول پاکستان ته ورکړل شول اوس خبرونه په کې دي چې دا راځي چې کوم دا وفد دی د مذاکراتو یا نورو سلسلو نه مخکې لږ شان دواړو طرف نه ریلیزینګ هغه روان شو نو دغه ریلیز سره اوس په پاکستان ته یو خبره جوړه شوه چې متحده فوجیان واپس کړو اوس دا لارې چې کمې بندې وې هغه به خلاصې کړي نو این ممکن دا چې سبا بله ورځ د روی څلور ورځو کې د تورخم او چمن بارډرز کولاو کړی شي تګ راتګ لارې دپاره اوس دې حوالې سره نور هم داسې خبرونه راځي خو دا ضیب الله مجاهد والا بیان مې ته ځکه پړاو که چې دې نه تصدیق کوم تاسو ته کېږي چې په اسلام په دغه میاشت کې د برکتي میاشت کې چې کوم شخړې وي دا ختمول پکار دي او بیا اوس پاکستان ته چې کوم هغه نیولي وه غټې غټې دعوې کړي وي چې څو پورې موږ طالب د ټي ټي پي په حوالې سره یعنی دهشتګردو په حوالې سره افغانستان موږ سره ناست نه وي نو یا موږ سره منلي نه وي درېیم ګډه پکې راغلي نه وي نو موږ به تورخم نه کولو اوس ورته لږ بهانه جوړه شوه یو موقع به هم ورکړي سعودي عرب هم دغه هغه لري چې تاسو یو بل تک ریلیکسیشن یعنی یو بل سره خپله کې دا لږ ډېر کمی معاملې دي دا حل کوي چې خبرې اترې ښې ډول باندې روانې شي نو اوس امکان دا دی چې دغه هفته کې د روژې وړومبۍ کې اشاره کې انشاءالله چې دا تګ راتګ لارې کولاو شي لکه مخکې به څنګه روژې ته او اختر ته به بارډرز فري شو او تګ راتګ لار به لکه هغه ویزو له سلسله به هم نه وه بلکل فري انټري به شروع کړه د اختر ته څوک ځي راځي دا کیسې به وې
خو بهرحال حالات بدلېدو سره بدلیږي، خو اوس چې کوم دغه خبر دی نو دې سره به یقینا چې معامله آخري طرف ته ولاړه شي او ډېر مشکلات چې کوم تاجرانو ته دی امدورفت کې دی خلکو ته دی ازلا خو نشي کېدی، ازلا خو به چې دی کوي په اربونو نقصان دی، نور زیات نقصان دی، هغه دپاره هم هغې جدوجهد کوي چې موږ ته خپل نقصان میلاوی شي، د حکومت دغې بندیزونه لګولي دي. خو بهرحال دغه خبر سره افغانستان سره معاملات چې کوم دي ډېر په ښه توګه روان شوي دي او الله دې وکړي چې دا په دې روژه میاشت کې چې کوم مشکلات دي یو بل ته اسانتیاګانې پیدا کول دا ډېر ضروري دي او یو ښه خبر هم دا چاته وکړي دا هم صدقه ده. نو خپل کوشش کوئ چې ډېر یو بل ناراضګي نه یو بل تکلیف نه وساتل شي. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.